په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. په دې ویډیو کې تاسو سره دا معلومات شریکوم چې د ښځې دوکه کېدو وسایل څه دي، یعنې هغه ولې دوکه کېږي او څنګه دوکه کېږي او بیا ولې پردو سړو سره لاره جوړوي. ویډیو تر اخره وګورئ، په ډېر څه به خبر شئ. دې ویډیو کې در سره داسې معلومات شریکوم چې تاسو به ترې هیڅ نه خبر. دوستانو، د وخت تېرېدو سره سره خلکو کې دومره ازادي راغله چې نن سبا په ښځو دومره کنټرول نه کوي، ځان سره بازارونو ته هم بوځي او هیڅ پرده نه کوي. بیا داسې هم پکې وایي چې پرده خو د زړه پکار ده، او ځینې خلک پکې داسې هم دي چې ښځو ته یې مکمل اجازت ورکړې وي، بغیر د پردې او حجاب نه په یو څادر کې یوازې ښځه بازار ته ځي، سودا کوي او بیا راځي. دا سلسله همداسې جاري وي او خاوند یې په کاروبار کې مصروفه وي یا ډیوټي نوکري کوي، سحر ځي او ماښام راځي او د خپلې ښځې د کرکټر باره کې هیڅ پوښتنه نه کوي او نه د هغې باره کې فکر کوي. خو که موږ تاسو وګورو نو نن سبا هر دکاندار په بازارونو کې حیادارو ښځو سره هم د ګپ شپ لګولو کوشش کوي او غواړي چې خپل نمبر ورته ورکړي. نو بیا داسې ښځې چې روزانه بازار ته روانې وي او د یو دکان نه د خوراک، سودا او یا نور د ضرورت سامان اخلي او هغه ته مخ هم ښکاره کوي، یعنې پرده هم ترې نه کوي، نو خامخا به هغه سره ګپ شپ جوړیږي. او بیا کله چې د یو نامحرم سړي سره د ښځې ګپ شپ جوړ شي نو هغه به بیا څنګه وي؟ ښکاره خبره ده چې خبره به بیا بل خوځي او ښځه د خپل خاوند په نشتون کې خپل عزت نیلاموي. که زما خبرې په چا باندې لګېدلې وي نو زه بخښنه غواړم. خدای حقیقت دی چې هر چا له پکار دی چې په خپل کور کې په ښځو پابندي وساتي، ځکه نن سبا هر ځای کې داسې حالات دي چې تاسو یې په اسانه درک کولی شئ او لیدلی شئ. نو د دې په ځای چې وروسته انسان افسوس وکړي، مخکې احتیاط پکار دی، ځکه چې ښځې ډېرې زر دوکه کېږي او زر په هره خبره یقین کوي. او بازار کې هم چې کوم دکانداران وي نو هغوی اکثره کوشش کوي چې ښځو سره ګپ شپ ولګوي او د ښځو کمزوریانې معلومې کړي چې ښځه بیا هغوی ته هیڅ هم نشي ویلی. اگر که ټول دکانداران به داسې نه وي، خو ډېر پکې همداسې دي. سړو ته پکار دی چې د کور ذمهواري په خپله واخلي او ښځې ته یوازې هېڅکله هم بازار ته د تلو اجازه ورنه کړي. د ویډیو د کتلو ډېره زیاته مننه کوم. خپل نظر را سره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ چې تاسو په دې باره کې څه نظر لرئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.